ملګرو سلامونه. دلته ځینې ښارونو کې او خوشبختانه بیا چې زه چېرته پاتې کېږم په دغه ښار کې یاره د دې زړو اثارو، قدیمي اثارو، پخوانیو لاسي توکو د اغوستلو اسباب، د خوړلو دپاره لوښي، دغه راز د ګرځېدو اسباب، ډېرې زه ووایم چې څه شی به په دې ژوند کې د استفادې وړ نه شي په دغه دوکانونو کې نه پیدا کېږي. خبره دا ده چې شیان یا د اخیستو توکي په هر ځای کې وي، خو ځینې داسې وي چې هغه مثال داسې یو ارشیف غوندې وي، لکه موږ چې مثال زاړه اثار په مشخصو ځایونو کې استفاده کوو. دلته بیا خواله دا ده چې ځینې زاړه یا د پخوانیو د پیړیو را په دې خوا چې اوس زمانه عصري شوې د نوي توکي بازار ته راغلي، خو دلته قدیمي اثار مثال که میزونه وو، که د خوړو اسباب دي، که د اغوستو دي، زه تاسو ته په انځورونو کې ښایم، ځینې مې ما نه په ویلو کې پاتې شي، خو هغسې دلته ووینئ یاره بلا شی نه پیدا کېږي، ولویه غازي پیدا کېږي چې خوند له لرې کړي د اغوستو دپاره، د خوړلو دپاره، د څښلو دپاره. نو زه تاسو باندې ځینې شیونه ګورم، لنډه ویډیو راسره ووینئ. دې انځور کې تاسو باندې مثال یوه نقشه ده چې کومه تابلو ده رسمه شوه. دلته ډېرې رقم المارۍ تاسو وینئ، خو دلته دغه 30% چې لیکلي دي په دې معنا چې دلته 30% تخفیف نن وجود لري. کله دلته دغسې مغازو کې دغه لوی رستورانټونو کې ولګېږي نو بس بیا دغه حالي. اوس دلته هم وګورئ دا ډېره ښکلې المارۍ ده، دغه راز دغه میز کتلی شئ د ناستې ولاړې دپاره څومره ښکلی ډیزاین دی. دغه راز دا میز کتلی شئ، خو بیې به هم در سره شریکې کړم چې مثال د دې بیه څنګه ده. دا میز چې دی دا ټوټل په 80 روپو باندې دی، مثال 80 یورو باندې خرڅېږي. داسې ګورئ دغه ځای کې تاسو یوه ښایسته کتابخانه ګورئ، د همدې مغازې یوه برخه ده چې د خپلې خوښې وړ هر ډول ښایسته کتابونه پکې رانیولی شئ. دا قرطاسیه هم ده، نو دا د مغازې یوه بله برخه ده او دا هم د 30% تخفیف نه برخمنه ده. او دغه ځای کې بیا د اغوستلو دپاره نو مقصد ډېر پیدا کولی شي. ګوره دغه لاین کې چې څومره وسایل پراته دي د اغوستو، دا مثال په 2 روپۍ باندې دي. مثال کولی شئ د خپلې خوښه ډېر شیونه دغلته پیدا کړئ. زه به د خپل ځان هم درته پکې لږ وښیم. زه د خوراک او د څښاک خبره کوم او د توکو خبره کوم. دا دې ووینئ داسې رقم د خوراک څښاک لپاره ښکلي توکي رانیولی شئ چې پوښتنه مه کوه. ګوره دا یوازې د په 20 سنټه باندې یعنې دا په 40 سنټه باندې یورو که نه، او دغسې بیا پسې در واخلئ. دا مختلف وطن ډک دی د دغې لوښونه او هر سړی پکې لګیا دی، بس د خپلې خوښې یو څه پکې رانیسي. ګوره دا دیګي دي، دا کاسې دي. ملګرو مغازه خو مو ولیده، دوکان مو ولید، نو دغه میز چې زما مخې ته ایښی دی دا کابو په 20 یورو باندې خرڅلاو ته وړاندې شوی دی د 30% تخفیف په لرلو سره. نو کله دلته دغه سوداګري چې کومه ده یا د اخیستنه چې کومه ده دا مختلفې ورځې لري او په مختلفو ورځو کې چې سړی په هغه جوړښت باندې پوه شي نو کولی شي په ډېرو کمو پیسو باندې د خپل ځان د اغوستلو لپاره هغه موسمي کالي واخلي، دغه راز د اغوستلو لپاره ښه بورډ ترلاسه کړي، د المارۍ مثال دغه راز د
توشکونو بالښتونو پورې همداراز د ماشومانو د لوبو وسایل نو دا ټول په دغه مغازه کې په ډېر ښه ترتیب او شکل باندې ایښي دي. همدغه میز چې تاسو وینئ زه ورته ناست یم دغه د زما نیت دی چې واخلم مثال د باندې یو ګل ایښی دی او دا میز دغسې خلاصېږي را بندېږي لاندې برخه هم لري او دلته مثال د قلمونو یو خطخوته یې هم ورسره ایښې ده نو دا ټوټل په 20 یورو باندې اخیستل کېږي. ډېر ښکلی جوړ شوی دا 10% تخفیف نه برخمن ده. که تاسې هم په اروپا کې اوسئ خپلو ښارونو کې ریسرچ وکړئ دغه ډول نو تاسې به په ډېر ارزانه بیه باندې ډېر ښه شیونه واخلئ.